د اسلامي امارات ډیپلوماسي 15 کاله تعامل د اړیکو پراختیا او په سیمه کې فعاله ونډه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان بهرنۍ تګلارې له پراخو بدلونونو سره مخ شوې دي. اسلامي امارات د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د متوازنو اړیکو رامنځته کولو، د ملي حاکمیت ساتنې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا او د افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. په دې موده کې کابل له یو شمېر مهمو سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي او افغانستان یې تر بل هر وخت ډیر د سیمه ییزو خبرو اترو پر محور بدل کړی دی. د اورود څېړنیزې او خپرندویي ادارې په دې تحلیل کې په تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارت د ډیپلوماسي مهمو فعالیتونو او لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. هغه بهیر چې له ګاونډیو هیوادونو سره له دواړو اړخیزو تعاملاتو پیل او له چین، روسیې، ایران، هند، منځنۍ اسیا هیوادونه او نړیوالو بنسټونو سره د اړیکو تر پراختیا پورې رسیدلی دی. د اسلامي امارت د بهرنۍ تګلارې یوه مهمه ځانګړنه پر سیمه ییزو هیوادونو ځانګړې پاملرنه ده. افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې د منځنۍ، سویلي او لویدیځې اسیا ترمنځ موقعیت لري او اسلامي امارات ته هڅه کړې چې دغه موقعیت د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره پر یوه فرصت بدل کړي. له همدې امله په تیرو کلونو کې له ګاونډیو او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پراخه شوي او سوداګري، ترانزیت، انرژي، ریل پټلۍ او پانګونې د ډیپلوماټیکو خبرو اترو مهم موضوعات پاتې شوي دي. له چین سره په اړیکو کې د دواړو هیوادونو مناسبات نوي پړاو ته داخل شوي دي. د اسلامي امارت د سفیر منل د چین له لوري او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د لیدنو او تماسونو دوام د همکارۍ د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. سوداګریزې اړیکې، پانګونه، سیمه ییز اتصال او زیربنایي پروژې د کابل او بیجینګ ترمنځ د اړیکو له مهمو محورونو څخه دي. روسیه هم د اسلامي امارات په بهرنۍ تګلاره کې ځانګړی ځای پیدا کړی دی. افغانستان د مسکو فارمټ په ناسته کې ګډون کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي خبرې دوام لري. په 2025 کال کې روسیې اسلامي امارات په رسمیت وپیژانده. دا د کابل د بهرنیو اړیکو په بهیر کې یوه مهمه پیښه وه چې د دواړو هیوادونو د رسمي مناسباتو د پراختیا لامل شوه. له هغه وروسته هم د افغانستان او روسیې چارواکو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزو موضوعاتو کې تماسونه دوام لري. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان اړیکې له ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان سره پراخه شوي دي. په سوداګرۍ، پانګونه، ترانزیت، انرژي او ریل پټلۍ کې همکاري د دغو اړیکو له مهمو محورونو څخه ده. د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژه هم له هغو مهمو طرحو څخه ده چې کولی شي منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د سویلي اسیا له بندرونو او بازارونو سره ونښلوي او د افغانستان د ترانزیتي موقعیت لا پیاوړی کړي. له ایران سره اړیکې هم د منظم ډیپلوماټیک تماس او اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پر بنسټ دوام لري. سوداګري، ترانزیت، د چابهار بندر له لارې واردات او د دواړو هیوادونو اړوند اقتصادي موضوعات د کابل او تهران د چارواکو ترمنځ د خبرو مهم مورد دي. له هند سره هم اړیکې نوي پړاو ته داخله شوي دي. د دواړو هیوادونو د چارواکو لیدنو او خبرو اترو د سوداګرۍ، کرنې، ترانزیت، پانګونې، روغتیا او اقتصادي اړیکو د پراختیا موضوعات رانغښتي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو ناستو دوام ښیي چې دواړه لوري هڅه کوي خپل اړیکې د ګډو ګټو او اقتصادي همکاریو په چوکاټ کې پراخې کړي. د خلیج فارس په هیوادونو کې هم د اسلامي امارت ډیپلوماسي فعاله پاتې شوې ده. له متحده عربي اماراتو، قطر او د سیمې له نورو هیوادونو سره اړیکې په تیرو کلونو کې پراخه شوي دي او سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي او قونسلي موضوعات د دواړو لورو د چارواکو په لیدلو کې مطرح شوي دي.
قطر لا هم له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د سیاسي خبرو اترو له مهمو کانالونو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې اقتصادي ډیپلوماسي د اسلامي امارت د بهرنۍ تګلارې پر یو مهم محور بدل شوې ده. د افغانستان چارواکو په سیمه‌ییزو سفرونو او ناستو کې د سوداګرۍ د زیاتوالي، د پانګونې د جلبولو، د ترانزیت د پراختیا، صادراتو، انرژي او سیمه‌ییزو بازارونو ته د افغانستان د نشرولو په موضوعاتو ټینګار کړی دی. د ټاپي پروژه، د واخان دهلیز، د ترانسافان ریل پټلۍ او د سوداګریز لارو پراختیا په همدې چوکاټ کې ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت هڅه کړې چې په سیمه‌ییزو ناستو او میکانیزمونو کې د افغانستان حضور هم زیات کړي. په کابل کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د مشورتي ناستو جوړول او له ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره د تماسونو دوام د همدې بهیر یوه برخه ده. دغه تعاملاتو د افغانستان د راتلونکي سیمه‌ییزې همکاري او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه د خبرو زمینه برابره کړې ده. په ټوله کې تیرو 5 کلونو کې د اسلامي امارت د ډیپلوماسي لپاره د تعاملاتو د پراختیا او په سیمه‌ییزو مناسباتو کې د افغانستان د دریځ د ټینګښت دوره وه. له چین او روسیې سره له مخ پر پراختیا اړیکو نیولې تر منځنۍ اسیا، ایران، هند او د خلیج فارس له هیوادونو سره همکارۍ پورې د کابل بهرنۍ تګلاره تر بل هر وخت ډیره پر اقتصادي، سوداګري، ترانزیت او سیمه‌ییزې همکاري متمرکزه شوې ده. افغانستان نن هڅه کوي چې د خپل جغرافیایي موقعیت او اقتصادي ظرفیتونو په کارولو سره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر یوه مهم ارتباطي پل بدل شي. هغه مسیر چې ډیپلوماسي د هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو او د افغانستان د اقتصادي راتلونکي د جوړولو له مهمو وسیلو څخه ګرځوي. د یو آباد او سوکاله افغانستان په هیله.